دا سوالو مې خور کړی دی چې ماشوم د میچازي سړی پاکۍ را پاکۍ او د هغه د پامپر او کم جنګې چې ورته لګېدلی نو د دې سره اودس ماتېږي او که نه الجواب ګوره عامه خبره یاده کوي یو زنانه کور کې لګیا د باتروم صفا کوي او خپې بله خپې ده یا په دې باتروم کې څه ګندګي لګېدلې ده د ماشوم نه میچازي تللی دي او زنانه په دغې باندې وګرځېده او پیزارې نه یا لاس یې ورسره ولګېږي د دې سره اودس نه ماتېږي صرف په دې باندې بیا دغه کار دی چې دا به د لاس او خپې وینځي بس دې سره اودس نه ماتېږي دغه نجاست لري که بس نو که یو خور یو راولګي او خپل بچې صفا کوي او هغه میچازي کړي او د هغه میچازو سره لاس ولګي او دغه ګندګۍ سره لاس ولګي نو د دې سره اودس نه ماتېږي خو صرف دومره دی وکړي چې دې نه بعد د لاس وینځي والله اعلم